صبر صبر بیا د سره وژاړه هلته کاسې خرابه شوه ستا قربان شم ستا قربان شم اوس مه ژاړه ته څنګه انسان یې اګر سره وژاړې وکیل صاحب وایي چای در واچومه ګرانې یا زه راواچوه چې چای څښې زه بیا په سر کې څښم سمه ده دا سر ولې دغسې ور ټینګ کړې خو باره نیم ساعت مو ورسره زورونه یې دې مقام ته رسېږي دا زما ځای چې ته نیسې دې کې په ډېر وخت تېر چې ته نه اوس دا خواهشات مه کوه ولس ته چې کار کوي په سترګو کې بیا خاورې پاشه چې وکیل صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام خدا خو دې راوله جوړ په خیر تازه سیاه دې ښه دی ښه په خیر دې ولیدلم جوړ روغ یم دعاوې دې راته کړې دي ولې مې نه درته خدای دې غم مه راکړو خیر اوسه رایه مو تاسو ته در کړې ده وکیل صاحب داسې کور دې مجبور ودان. څه ویلی هم نه سمه بیخي داسې در به دره یم همګرده شپه مې دلته چیرې کړې ده دا یخته څه وه که مو څه کومک را سره وکړي ته وږی ناست وې دلته سکرټره تا خو په ګرده ښار کې یو وږی نسته ګورو ته مو شیان ور وویشل دا خوارکی څنګه وږی پاته سوی دی د کومې ورځې زه وکیل یم دا مه کوه دغه وکړه د سره زه ډېر کومک کوم راوباسه کیمرا راوباسه کیمرا راوباسه ښه ودرېږه اوس به دې دا ګرده مشکلات بیا راته ووایه دغه لایف کې ما سم راوله لکه نیم مې را نه اوس چې په کیمره کې زه څه وایم هغه ته را سره ووایه ښه وژاړه یو څه درد دې ښکاره کړه سمه ده اکشن شروع دا اوس زه څه وینم دوستانو دا خوار دا غریب دا مسکین دا بیچاره دا غم ځپلی دا خو چې زه نه یم دا د لوږې مرې ورته وګورئ څه مشکل لرې ووایه همدلته وژاړه ته څه ژاړه دلته مې ګرده شپه دا یخته چیرې کړم څه وژاړه یو څه خو وژاړه خوراکي توکي هم نه لري خو زه در کوم یو څه نو ته نه وژاړه یاره خپل تا کاسې شروع ده کاسې زه ورته وګورئ وګورئ لاس مه وړه مخ ته دغه زما الله تاسو ویلي دی ګرده شپه مې دلته دا یخته چیرې کړه خو تا په ما ته به دې ویلي وه زه ولې داسې تر یو چت لاندې مې وکیل صاحب دا زنګ پرالی دا بند که یاره دا بند که دا زنګ ولته ورته ووایه پوه شوه که ورته ګوړې زنګ مه راوړي لایف شروع ودرې ګوړه یاره څه ژړا مې شروع کړې دي ګوره ته لږ سم وژاړه د سره وژاړه صبر بیا د سره وژاړه هلته کاسې خرابه شوه ستا قربان شم اوس مه ژاړه ته څنګه انسان یې اګر وژاړې وکیل صاحب وایي ځه اوس شروع شو اوس وژاړه دا خوارکی نه توس لري نه کمپله لري نه غوړي لري نه چای لري نه بله لري نه دانه لري په کور کې د غنمو نو زه دغسې یو وکیل یم چې خپل د ولس غم خورم ګرده شپه دا یخته شپه چیرې کړه خو تا ولیدلم نه کور اشن لره کور مې د کرایې دي درې میاشتو کرایه مې نه ده ورکړې هغه د کوره څه جواب کړلم چا جواب کړلې د کور مالک جواب کړلم په تا پسې داسې پنځه میاشتې کېږي درپسې ګرځم نن خدای دا دې په مخه راځي غم مه کوه غم مه کوه پرده یې ونیسه پسې ورته رانږدې کړه ژاړې ګرده کار دې ورور درکوي زه داسې وکیل نه یم د هغو وکیلانو څه نه یم چې زه ووایم هر څه زه کوم او یې نه کې زما په محل کې زما په وطن کې چې زه په ځای کې وکیل شوی یم ورڅه پوښتنه وکړه در یې وڅه چې ما هغو سره څه نه دي کړې د کورو خاوندان مې کړله د موټرانو خاوندان د موټرانو خاوندان مې کړله ما د هغه ما په دې کلي کې چې زه اوسېږم زه وکیل یم ما څنګه سړکان جوړ کړله ما هغه شفاخانې مې نوې کارخانې مې جوړې کړلې فابریکې مې جوړې کړلې سکرټره را په یادوه خو نه یم یار 300 کاره لرو وکیل صاحب ډېر مهربانه وکیل یې اوس ته زما سره څه کوې کومک راسره وکړه
دا زما چک زه ګرځوم په جیب کې د 2 لکو چک دی دا د بانک راوباسه زه موټر نه چلوم دا موټر استه خدای دې خیر درکړي وکیل صاحب تاسو ډېر مهربانه یاست چې شلاوه کومه دا یو مهربانه وکیل دی دا ډېر مهربانه وکیل دی خالد چې ورکړي دغه نفر ته چې دی ډېر ځورېدلی دی او د موټر کلي یې هم ورکړله د وکیل صاحب یې کور ودان دا زیات مهربانه وکیل دی داسې وکیلان چې خدای ډېر لایف بند شو سید لایف بند وروره دا دغه وکړه دا د موټر کلي راکړه دغه دی پنچر دی زه به ورې پنچر یې ونیسم او دا دغه نه دی دا اکاونټ پیسې دا تا ته دغه درکړي دا یو اکاونټ بانک نمبر غواړي دغه ستا سره نشته ته د لې څنګه راته واچو موږ د چې دا خوا در باندې راځو سمه ده شوره مه وروره شوره مه ستا قربان سم د چې راځم راځه لکه راځه وکیل صاحب ډېر کار راځه Run. اشه بدر خان ټکور خو د ښه ټکور راوړی دی زما ډېر مې خوښ سو خو دغه دی دغه دا رنګ یې بلاوالی زما نه سو خوښ لاجوردي رنګ به نه راته راوړې نو په دې کې بل رنګ نه و چې رشته سي نو د غلا په شک تا دوام رنګ لیدلی دغه دی په دې کې بل رنګ نو ما پکې وکتله نو دا رنګ چې ما وکتې ښه خوند یې راکړی او ستا سره خو بیا بیخي ښه خوند کوي چې په دې کې ښه ژړه جوړه یې ښه برېش او ګروپ ته چې ما برابره سي خو بیا نو ماشاءالله نو بیا ستا ځواني او ستا څه ووایم نو تا ته ښه در معلومېږي بیا د خیر سره کوشش کوم په دغه جوړه به اغونده کې خوند نه در سره وکړي بیا خو زموږ لاره اعلان نو زموږ لاره چا نیولې ده بل رنګ به درته راوړم زه لاجوردي رنګ غواړم بلاجي په سیس پچې رنګ خیر باخه ایسته که که سره تک شیر ده که جنوب خواړ بیا دغه همسایګانو ته یې ورکړې پر خرڅ یې کړې څه په وکړه ورکړه اوس یک شیر دلته ایسته که ده باخه چای در واچومه ګرانې یا زه راواچو چې چای څښې زه بیا په سر کې شم سمه ده دا سر ولې دغسې ټینګ کړي خو باره نیم ساعت مو ورسره زورونه یې بله سلام علیکم و په کور کې یم راګرځئ موږ خواته راځئ څوک یاست عبدالله هم دی بل لمای جن هغه هم در سره دی نور احمد هم دی خیر خدای مو راوله څوک سړی بیا څوک راځي ته څوک پرېږده دا شیان ژر سره ټول که واخه دا بخاري ایسته که هله دا ترموز ته هغه پرېږده واخه ته دغه یې واره ژر سره ته هغه پرېږده یې واره ته دغه ستا بلا واخم ستا قربان سم خو دا بخاري و دغه شیان ایسته که دا ترموز ایسته که زما انډیوالان را روان دي ته دغه یې واره ایسته که بیا درته وایم واخه پورته یې که نو ستا انډیوالان غله دي ټول چې زه دا شیان پټ کړم ولې غله راته راولې سړی هماغه غله نه دي خو دا شان د هغو دي خپل شان پېژنې و همدغه ټول که